هرات کې تیرو 9 میاشتو کې له 4 میلیارډو افغانیو د زیاتو عوایدو راټولیدل او سلګونه زره نویو پیرودونکو ته د برېښنا خدماتو برابرول. د هرات برېښنا حوزې ریاست تجارتي څانګې له لوري د روان 1403 لمریز کال تیرو 9 میاشتو کې له متفرقه خدماتو او پلورل شوې برېښنا څخه ټول ټال 4 میلیارډه 218 میلیونه 15,88,019 افغانۍ عواید راټول شوي دي. یا د موده کې مرکز ولسوالیو کې ټول ټال 43 نوي ترانسفرمرونه د شبکې پراختیا په موخه نصب شوي دي چې 32 ترانسفرمرونه یې صنعتي، 10 تجارتي او یو شخصي خپلواک ترانسفرمر نصب شوی دی. تیرو 9 میاشتو کې ټول ټال 5813 نوي میټرونه نصب شوي دي چې له ډلې 5915 میټرونه یو فاز او 55 میټرونه هم درې فاز دي. او د شبکې ډیجیټلي کولو هڅو لړ کې مرکز او ولسوالیو کې د ټول ټال 4250 انالوګ میټرونو پر ځای نوي ډیجیټل میټرونه نصب شوي دي چې دې سره په لویه کچه د برېښنا ضایعاتو مخنیوی شوی دی او د برېښنا ارزول شوي ضایعات یا د موده کې له 6% څخه -1% ته راښکته شوي دي. د برېښنا ضایعاتو مخنیوي هڅو لړ کې 120 ترونه خلول شوي مزي کشف او له اړوند پیرودونکو سره قانوني چلند شوی دی. د نیمګړو پروژو بشپړتیا هڅو لړ کې د هرات ولایت ګذاري، انجیل، رباط سنگي، کروخ او یو شمېر نورو ساحو کې ټول ټال 19 نیمګړې پروژې دي چې پر بشپړتیا یې کار روان دی چې په ټوله کې پر 11 نیمګړو پروژو له 80 میلیون افغانیو زیات لګښت راځي چې د ځای اوسیدونکو په ونډه اخیستو او هرات برېښنا حوزې له لوري چارې پر مخ وړل شوي دي. بیا